د هیواد ځوانان له نوې ټکنالوژۍ څخه د غوره او زیاتې کارونې په موخه یوه کوچنۍ کارخونه جوړه کړې. یاده کارخونه د ویبپاڼو، اپلیکیشنونو او بېلابېلو سافټویرونو د ډیزاین په برخه کې کار کوي. د دې کارخونې له جوړولو یې موخه په چټکه او دقیقه توګه له نوې ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستنې سره د ورځنیو فعالیتونو تنظیمول، له ډیجیټلي اسانتیاوو سره د خلکو آشنا کول او په کمه موده کې د لویو کارونو مدیریت کول بولي. د دې کارخونې مشر احمد زبیر احمدي له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل د اوسنۍ زمانې اړتیا بولي. هغه په دې باور دی شرکت اسمارت سیتی در حدود 1.5 سال قبل تأسیس شد. هدف و برنامه‌ای که پشت کانسپت این شرکت بود دقیقا در نامش هست. یعنی وقتی که ما می‌خواستیم یک شرکتی را ایجاد بکنیم، نوع خدمات و نوع سرویس‌هایی را که قرار بود این شرکت به جامعه تقدیم بکنه، او را در موضوع شهر هوشمند یا اسمارت سیتی، راه حل‌های شهر هوشمند در واقع تعیین کردیم. د دې کارخونې یو کارکوونکی وایي چې ټکنالوژۍ ته ورځ په ورځ د خلکو پام زیاتېږي. تکنولوژی در افغانستان در کل یک بخش جدیدتر است نسبت به سایر رشته ها، نسبت به سایر کارهایی که ما داریم. الحمدلله روز به روز در این بخش توجه بیشتر میشه. کمپانی های جدید و همچنین خود دولت در راستای این است، در صدد این است که یک سافتویر جدید، یک سلوشنی بر اساس تکنولوژی و یک بخشی از ارگان دولت یا وزارتخانه بسازه. هانیه سلیمی د دې شرکت بله کارکوونکې ده. سربیره پر دې چې په دې کارخونه کې په کار کولو خوشحاله ده، خو له زده کړو د وروسته پاتې شوو نجونو د حالت په اړه ګیلهمنه ده. کار خوب هست برای ما در شرکت، یعنی از هر نگاه بر ما در شرکت امنیت هست. میتونیم خوب به وظیفه خود بیاییم، کار خود انجام بدیم و از هر نگاه راضی هستیم. من از شما میخوایم که به اون هدف‌ها و آرزوهایی که به خود تعیین کردن برسن، تلاش کنن و همچنان با شرایطی که آمده، یعنی خودشان محدود نکنن، پیشرفت کنن، تلاش خود انجام بدن و انشالله که موفق بشن. د یاد شرکت مشر وایي چې که د حکومت لخوا ملاتړ وشي نو څو لویې پروژې به واخلي چې له دې لارې به زیات شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او دا کار به د ټکنالوژۍ په برخه کې د هیواد پرمختګ لپاره ګټور وي. ما آشنایی مردم با دنیای دیجیتال، سهولت، امنیت او هست و در این راستا پروژه چه در داخل دفتر شخصی داشتیم و چه پروژه هایی را که ما به دفاتر، به ارگان ها و به شرکت ها ما معرفی کردیم به خاطر که سهولت ایجاد بکنن به مردم. چرا باید کسی مثال عرض میکنم که در موضوع پاسپورت اینقدر سرگردان باشه؟ ما تلاش کردیم که سیستم خیلی بهتر، امن‌تر مثلا پیشنهاد بدیم. ما سعی کردیم در چندین ریاست و شرکت های دولتی رفته اونا را تشویق بکنیم که از سیستم منوال و دستی پرهیز بکنن، به سمت دنیای دیجیتال بیان. کاری که در هفته و ماه در یک ریاست دولتی خلاص نمیشه، ما براشون نشان دادیم که شما به ساده ترین شکل میتونین در چند دقیقه او کار خلاص بکنین با منابع کمتر، با ریسورس کمتر.